السلام علیکم ګرانو دوستانو، انشاءالله چې تاسو ټول به روغ جوړ او ارام اوسئ. زه بیا ستاسو دوست ستاسو ملګری یم لطیف مهربان یم. ګرانو ملګرو، بعد له څه مدت نه، البته زه څه لږ مشکلات هغه د وجې نه مې نشو کولی تاسو ته ویډیوز اپلوډ کړمه، نو په هر صورت بیا تاسو په خدمت کې یم. نن ګرانو دوستانو، تاسو ته زه یو اپلیکیشن یا یو نوی سوشل نیټورکینګ سایټ یا اجتماعي سایټ زه تاسو ته در معرفي کوم چې د هغه اپلیکیشن دی، نوم یې دی په نامه دی میوزیکلی. صحیح دی، میوزیکلی دی. داسې یو اپلیکیشن دی لکه فیسبوک یا لکه یوټیوب اپلیکیشن چې تاسو ګورئ، یا لکه ټویټر، داسې یو اپلیکیشن دی. خو دې اپلیکیشن د معرفي کېدو نه مخکې له تاسو نه زه چې څنګه تل یوه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره یوټیوب چینل مې هم سبسکرایب کړئ، تر څو تاسو زه چې هر نوی ویډیو اپلوډوم تر تاسو در ورسیږي او تاسو له هغه ویډیو نه په هر اندازه چې کولی شئ استفاده وکړئ او ګټه ترې پورته کړئ. صحیح دی. نو ګرانو دوستانو، راځو نن خپل هغه اپلیکیشن ته. نن د موږ اپلیکیشن دی په نامه د میوزیکلی. میوزیکلی نوی اپلیکیشن دی، فکر کوم د امریکایانو دی د اپلیکیشن، څنګه چې دا نور مشهور ویبسایټونه ټول د امریکایانو دي. تاسو پخپله پوهېږئ فیسبوک دی که ګوګل دی که نه، یوټیوب او دغه نور ټول د ګوګل مربوط کوي. ګوګل امریکایي کمپنۍ ده. صحیح دی. دغسې فکر کوم دا هم امریکایي کمپنۍ دی. نو میوزیکلی څه شی دی؟ اوس به زه تاسو میوزیکلی در معرفي کړم. میوزیکلی اول موږ نشو کولی له میوزیکلی نه په کمپیوټر کې استفاده وکړو. صحیح دی. میوزیکلی یو اپلیکیشن دی چې د آیفون دپاره هم دی، د انډرایډ دپاره هم دی. آیفون آی او ایس کوم پلټفارم چې دی، او انډرایډ خو پوهېږئ که نه چې سامسنګ، نوکیا، سوني، هواوی او زی ټي یو، ټول دغه نورې کمپنۍ. صحیح شو. دغه چې دی له انډرایډ اپریټنګ سیسټم استفاده کوي. نو دا دغه دوو اپریټنګ سیسټمو ته جوړ شوی دی. میوزیکلی کې موږ څه کولی شو؟ میوزیکلی یو داسې اپلیکیشن دی چې په هغې کې تاسو کولی شئ د 15 نه تر 1 دقیقې پورې خپل یو د کامیډي ویډیو. صحیح شو. کامیډي ویډیو لکه څنګه ډبزماش ویډیوګانې چې دي که نه، چې غږ به دې بل چي اما اکټ پکې تاسو کوئ، هغه د لاسونو او د ژبې حرکات به یې تاسو پکې. دغسې یو اپلیکیشن دی چې اوس یعنې ډېر زیات مشهور شوی دی په جهان کې، نړۍ کې ډېر زیات مشهور شوی دی. ډېر خلک چې استفاده کوي، حتی اوس البته افغانستان کې خو دا دومره خلک نه استفاده کوي، اما په خارج کې اوس اکثر ویبسایټو کې تاسو لږ سرچ وکړئ داسې ټکنالوژي باره کې چې مشهور ویبسایټونه دي. صحیح شو. هغوی ته که ته ورشئ، هغوی وایي امکان د دې شته چې دا د فیسبوک او یوټیوب شاته ووهي، ولې چې ډېر یو جالب اپلیکیشن دی. ډېر یعنې د سړي پکې ساعت ډېر زیات تېرېږي. ډېر کامیډي ویډیوګانې پکې دي، ډېر ریشخندیانې په دې کې کېږي چې داسې موږ او تاسو په اصطلاح وایو ډېر ریشخندي په دې کې کېږي. او د دنیا هر چیرې چې تاسو وایئ که نه، هر څوک چې وي هغه تاسو په اسانۍ او په مفته توګه کولی شئ فالو کوئ. نه تاسو نه پیسې اخلي، نه د دې یوزیج په پیسو دی، نه ډاونلوډ په پیسو دی. ټول شیان یې مفته دي. یعنې لکه فیسبوک داسې یو شی دی، مفته دی، ټول تاسو ته مفته دی. صحیح شو. اوس دې کې یو بله خبره زه تاسو کوم، دې کې موږ پیسې څنګه له دې نه لاسته راوړلی شو؟ صحیح ده. له میوزیکلی سره موږ پیسې څنګه لاسته راوړلی شو؟ صحیح شو. له میوزیکلی څخه پیسې داسې لاسته راوړلی شو چې دا ایموجیز خرڅوي. ایموجیز خو تاسو پېژنئ که نه؟ ایموجیز خو هغه لایک دی یا هغه ګل دی چې په که بعضې ویبسایټو کې تاسو ویلي تاسو کولی شئ چا ته دا ولېږئ، لکه ایز ا ګفټ تاسو دا ولېږئ. صحیح شو. دا څنګه کېږي؟ دا بیا داسې کېږي چې په $1 باندې دوی دغه میوزیکلی یا میوزیکلی، صحیح شو، دغه کمپنۍ به تاسو ته 100 دانې ایموجیز درکوي. فرض که ګل وي، فرض که زړه وي، فرض که لایک وي، فرض که ایموجیز به تاسو کولی شئ هغه ډېر زیات شیان دي، تاسو کولی شئ هغه ټول وګورئ. صحیح شو. نو هغه به 100 ایموجیز تاسو ته درکوي. د تاسو کولی شئ له هغه 100 ایموجیز چې د چا ویډیو یې تاسو خوښ شول، فرض که یو ملګری مې دی په احمد په نامه. صحیح شو. هغه یو ډېر ښه کامیډي ویډیو اپلوډ کړی، تاسو ډېر زیات خوښ شو. صحیح شو. تاسو هغه ته ایز ا ګفټ یو ګل لېږئ. صحیح شو. ګل مو چې ورته ولېږه، بیا هغه څه کوي؟ فرض که هغه سره شول، ټول هغه ویډیو ډېر مشهوره شول، هغه سره شول 1000 ګل شول که نه، 1000 ګلان شول هغه سره. دا ایموجیز درته ښیم، 1000 ګلان شول هغه سره. د هغه څه کولی شي چې هغه 1000 ګله بېرته په همدغه میوزیکلی کمپنۍ باندې کولی شي له ده سره ډیل کوي، ده ته باندې بېرته خرڅوي. هغه ته وایي چې دا قدیما دومره شوي دي، ته واخله، ما ته یې دې بدل کې پیسې راکړه.
بیا هغسې کېږي چې هغوی بېرته هماغه نفر ته پیسې ورکوي. د همدغه میوزیکلي یا میوزیکل نه په جهان کې ډېر زیات خلک پیسې ګټي. حتی د هند خلک د هند کې چې کوم خلک دې نه استفاده کوي هغوی اوس ډېر زیات عاید لري د میوزیکل نه. صحیح شو. نو دا یو ډېر ښه اپلیکیشن دی، ډاونلوډ یې کړئ. که تاسو چېرې پیسې هم ترې ونه ګټئ اما ساعت به مو انشاءالله پکې ډېر زیات تېر شي. ډېر ښه اپلیکیشن دی. یعنې له فیسبوک او له یوټیوب نه هم باور که زړه تورېږي. فیسبوک نه خاص موږ او تاسو افغانانو زړه تور دی، ولې چې اوس خو ډېر فیسبوک سیاسي شوی دی. ټوله ورځ پکې سیاسي پوسټونه وي. یعنې پخوانی خوند د فیسبوک خو واقعا اوس بیخي نه دی پاتې. صحیح شو. نو تاسو کولی شئ میوزیکلی یا میوزیکلي ډاونلوډ کړئ اپلیکیشن یې. صحیح شو. له خپل آیفون یا انډراید ټلیفونو ته ورسره هم به مو ساعت تېرېږي، هم که تاسو ښه ویډیو ډک کړئ یا ښه استعداد ولرئ کولی شئ چې پیسې هم ورسره لاسته راوړئ. صحیح شو. پیسې هم وګټئ. نو دوستانو انشاءالله چې تاسو دې ویب سایټ یا بخښنه غواړم دې اپلیکیشن باره کې معلومات اخیستي وي، نو بیا هم هلته چې کوم نوی اپډیټ معلومات دې اپلیکیشن باره کې پیدا کړم حتما تاسو سره نوی ویډیو هم زه شریکوم. او په آخر کې له تاسو نه یوه هیله چې ما صفحه د فیسبوک لایک کړئ او ورسره یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ تر څو زه نوې ویډیو چې اپلوډ کړم تاسو هغه نه همیشه باخبر اوسئ او ورنه ګټه پورته کوئ. نو تر راتلونکي ویډیو پورې چې زه بیا تاسو خدمت کې حاضرېږم او تاسو ته نوې ویډیو اپلوډوم. تاسو ټول په خدای سپارم. ښه وخت، ښه ژوند، ارام اوسئ.